راشد خان د کرکټ په ډګر کې نړیوال ستوری او هغه څوک چې همیشه د افغانستان نوم جګ ساتلی او د افغانستان نوم یې ځلولی دی. خوشبختانه بعد د 4 کالو نه خپل ګران هیواد افغانستان ته سفر وکړو او دا د افغانستان دپاره ډېر یو بهترین زیری دی او ډېرې د لاسته راوړنو څخه ډک سفر و. په آینده کې هم دا د افغانستان دپاره ډېر زیات ګټور دی. د راشد خان ارمان سفر ته باید په عادي نظر باندې ونه لیدلی شي او دې ته ډېر په لوړ نظر باندې او په غټ فکر باندې ورته ولیدلی شي او که دلته څوک په اهمیت باندې نه پوهېږي لاړ شي د ګاونډیانو څخه پوښتنه وکړئ چې د راشد خان سفر افغانستان ته دا څومره مهم او څومره اساسي و په دې وخت کې چې بعد د 4 کال نه هغه خپل ګران هیواد افغانستان ته راغی. د راشد خان د سفر یو اهمیت خو دا و چې تاسو په تیر کې لیدل چې په یو شمېر رسنیو کې به دا خبر راتلی چې راشد خان حتی خپل هیواد ته نشي تللی او د دې سره د هیواد دغه انځور لږ بدرنګېده. کله چې راشد خان راغی نو هغه ټول نړیوال میډیا چې په دې باندې به تفسیري کوي چې دا خپل هیواد ته نشي تللی هغوی ته یو ډېر ښه مثبت پیغام و. بل تاسو بهتره معلومه ده چې راشد خان د ټولې نړۍ په سطحه باندې یو بهترین کرکټر دی. نو دا به انشاءالله تعالی په آینده کې به دې ته لارې هوارې کړي لکه څه رقم ته موږ په راروانه کې موږ د شپږیزې کوم لیګ چې دی هغې کې کوم بعضې یو نیم نړیوال لوبغاړي به تیر کې راغلي دي او دلته یې لوبې کړي دي خو انشاءالله تعالی د راشد خان د راتګ سره دلته د دا پیغام و چې نه د کرکټرانو ته څومره عزت او څومره قدر ورکول کېږي بیا چې کرکټ بورډ او مشرانو څومره قدر ورکوم ولسونو څومره قدر ورکوو نو د هغه نړیوال لوبغاړو ته هم انشاءالله تعالی یو ښه پیغام و. موږ به په شپږیزه کې د راشد خان د دې سفر د برکت نه ډېر لوبغاړي دلته د ځانه سره ولرو. لکه څه رقم چې تاسو ولید راشد خان په شپه کې سفر وکړ د ننګرهار د چین ولسوالۍ خپل پلرني ټاټوبي ته ولته د خپل مور قبر ته د شپې دعا وکړه. یعنې د ننګرهار ته راتګ او بیا چین ولسوالۍ ته هغه چې په نړیواله کچه باندې د دې انځور بدرنګ شوی دی چې نام نه ولسوالي وه هغه چې نړیوال ورباندې د بمونو مور ګزاره کړې وه کوم ملکان چې هلته په بمونو کې نول شوي وو یعنې ټول هغه بد انځور. خوشبختانه راشد خان دا پیغام ورکړ چې اوس موږ د شپې او د ورځې چې هر چیرته مو زړه وغواړي د امن د برکته موږ کولی شو چې سفر وکړي او تر ډېره بریده چې زه خبر شوی یم د بعضې دوستانو د خولې نه کرکټ بورډ د راشد خان سره دا خبرې هم کړي دي چې که تاسو ځکه راشد خان خو په ټوله دنیا کې د افغانستان یو سفیر دی هغه ته دا ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې یو نړیواله لوبډله آماده شي چې یو څو لوبو دپاره کابل ته راشي او په کابل کې لوبې وکړي. نو انشاءالله تعالی راشد خان به په دې برخه کې به هم کار کوي چې شپږیزې کې نور نړیوال لوبغاړي ګډون کوي انشاءالله تعالی. راتلونکي شپږیزه فکر داسې کېږي چې دا به ډېره زیاته رنګینه وي. بیا نن سهار وختي تیر ماښام راشد خان بیرته سفر لرلو هغې ته ویسټ انډیز ته او هلته د خپلې لوبډلې سره به یو ځای کېږي. نو هغې نن سهار یو پیغام ورکړی چې زه ډېر زیات خوشحاله یم د یو لوبغاړي په توګه باندې باید په دې باندې اعتراف وکړم چې په دغه عمره اساس وخت کې د خپلو هیوادوالو ماته مینې انرژي راته راکړه یعنې د ښه انرژۍ سره د یو ښه مفکورې سره د وطن د جذبې سره ځکه د ډېرو وطنوالو زړونه د کرکټ سره تړلي دي د هیواد سره تړلي دي نو د ډېره ښه جذبې سره او د ډېر ښه انرژۍ سره زه نړیوالو لوبو کې به انشاءالله تعالی ګډون کوم. نو راشد خان به دا ځل د نورو په نسبت باندې لکه تاسو خو په تیر ځل کې ولیدل چې د ګاونډیانو څخه میچ ګټلی او هغه ټوله شپه هغه باندې راشد خان اوس هم خبرې وکړې. په تیر کې موږ تاسو لیدلي چې ډېره خوښي او ډېر جذبات یې څرګند کړي خو انشاءالله تعالی عموما دا ځل د یو ښه مفکورې سره راشد خان لاړ او په نړیوال ورلډ کپ کې به په نړیوالو ډګرونو کې به د افغانستان بهترین نماینده وکړي په ښه جوش او جذبې سره او د ګټلو په فکر باندې به انشاءالله تعالی لوبې کوي. نو په دې باندې یقیني و چې د راشد خان دا سفر د افغانستان دپاره ډېر ګټور دی. بل د هغه چا دپاره چې هغه تجاران دي سرمایه ګزاران دي په نورو ځینو کې سرمایه ګزاري کوي افغانان دي انشاءالله تعالی هغوی به هم دې ته لیواله شي چې افغانستان ته به راځي او انشاءالله تعالی دلته به سرمایه ګزاري کوي. نو دا راشد خان سفر باندې چې څومره موږ غږیږو دا ډېر زیات ګټور او خوش وه چې عام ورته کرکټ بورډ عام ورته دولتي چارواکو عام ورته د افغان بیسیم کمپنۍ پکې باید ځانګړي یادونه وشي مننه ترې وشي چې راشد خان یې وستی هغې د خپل سفیر په توګه باندې انتخاب کړی دی. نو دا سفر د لاسته راوړنو ډېر زیات ډک و او انشاءالله تعالی بیا به هم راځي او بیا به هم ورته ولسونه به ورته مینه ورکوي او په شپږیزه کې به نه یوازې دا چې موږ به راشد خان د ځان سره ولرو بلکې نړیوال غټ ستوري به موږ د ځان سره ولرو. ډېره زیاته مننه.